په کندهار کې د دهلې بند. د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د دهلې بند هغه حیاتي پروژه ده چې د نن څخه 15 کاله تر مخه د امریکا متحده ایالاتو په مالي مرسته د محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې جوړ شوی، چې د شاولیکوټ ولسوالۍ ترڅنګ 6 نورې ولسوالۍ خړوبوي. په دې بند کې 1500 میلیون متره مکعب اوبه ځایېدلې، چې اوس یې 40 سلنه له رسوباتو ډک شوي او 2 میلیون متره مکعب اوبه ورڅخه ضایع کیږي. د بند د اوبو زیرمه کولو اوسنی ظرفیت 288 میلیون مکعب متره دی. د دهلې بند د کندهار د اوبو لګولو یوه موډرنه پروژه ګڼل کیږي، چې په خپله یاد شوی بند د ارغنداب انحرافي بند، د سویلي ارغنداب عمومي سربند او کانال، د بابا ولی عمومي کانال، د شمالي سویلي ترنک لوی ویالې عمومي کانالونه شبکې دي. له یادو کانالونو څخه 50 ویالې جلا شوي. دغه راز د ارغنداب سیند څخه هم ښي او کیڼ لوري ته 50 ویالې چې ټولې 110 ویالې کېږي یوه او بل لوري ته غځېدلي دي. د دهلې بند له ګڼو جنګي مرحلو روغ پاتې شوی. په دې اخر کې له بهرنیو مرستندویانو مرستې هم ورسره سوي دي، خو اکثر یې د مفسدینو شخصي جیبونو ته ولوېدې او کافي لږ مصارفو ځای ونیوی. خو په دې اخر کې د یو لړ شدیدي جنګونو وروسته د دهلې بند د طالبانو لاس ته ولوېد او تر نن ورځې پورې د دوی په لاس کې دی. حکومت پرې څو ځله بریدونه وکړه ترڅو د طالبانو له ولکې وباسي، خو د طالبانو د شدید مقاومت له امله نه دي توانېدلي. حکومتي چارواکو د دهلې پر غاړو یو لوی ځنګل په دې خاطر په اور اچوونکو مرمیو وسوځاوه چې فکر یې کاوه چې طالبان به په ځنګله کې پټ سي او له هغه ځایه به بریدونه راباندې وکړي. خو پر دې سربیره بیا هم نه دي توانېدلي چې سیمه سقوط کړي او بیرته یې له ولکې لاندې راولي. بل خوا د سیمو ولسونو او د هغوی باغونو په مسلسل ډول اوبه غوښتې او غوښتنه لرل چې د دهلې بند پرچاو سي. طالبانو ډاډ ورکړی و چې دهله به ضرور پرچاو کړي. په همدې منظور یې له ښاره د دهلې د بند پرچاو مسلکي انجینران را وغوښتل، خو حکومت او د سیمې یوازینی زورواکه ولسوال باچا هغوی نه پرېښودل، ځکه حکومت بیا دا حرص درلود چې ګوندې طالبان لاچار وښیي او ولس ته وښیي چې طالبان له جنګ پرته بله چاره له یوې خوا که د حکومت سره د خپلو تبلیغاتو او پروپاګند غم و او هیله لرل چې د ولس او باغونو له امله به طالبان د دهلې سیمه خوشي کړي، خو بل لوري ولس له تندې چولاوه سو او باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ سوه. بالاخره طالبانو هڅه وکړه چې له هلمند څخه انجینران راوغواړي او د ولس ستونزې ته پر وخت رسیدګي وسي. دا و چې نن ورځ یې دهله پرچاو کړه او ژر ده چې ولس تنده به خړوبه کړي انشاءالله. د ایمان یوټیوب چینل له طالبانو مننه کوي چې دهله یې پرچاو کړه، د ولس دا ستره ستونزه یې حل کړه او له سیمه ییزه ادارې څخه جداً هیله لرو چې ملي منافعو او تاسیساتو څخه د پروپاګند په خاطر تبلیغاتي او نظامي استفاده ونه کړي. او ایمان یوټیوب ټیم له خپل ولس سره اندېښنه شریکوي چې که الله مکړه د دهلې بند د کومې دسیسې ښکار سو، مسؤل به یې دولت وي. موږ هیله لرو چې دهله یو غیر نظامي سیمه اعلان شي.